راغلی وم مېلمه ها نو هغه ولې وریجې راوړې نو مېلمه کوربه وریجې خوړې نو کوربه به یو ساعت پس به د کوربه ښځې به اواز وکړي ویې چرګ درړم نو ده ورته ویې نه ورېږه موږ له وریجې خورو یو ساعت پسې بیا اواز وکړه ویې چرګ درړم نو اوس مېلمه په دې تمه ده چې دی به چرګ په دې ټونو کې وروسته دا دستور به وي چې وروسته به یې راوړي چې دې ورته ویې چرګ راوړه نو ښځې ژوندی چرګ په ترخ کې راوسته د مېلمه چې ورته وکتل وي دا څه ده وي دا رقم وریجې توی شوي دي دا دی راټولوي بله ورسره ووایي بله ورسره ووایي یو دوه کسان وایي غر ته ختلي وو نو یو کس ترې راوغړېده یو ساعت پس ور بل اواز ورکړ ویل که څنګه یې او ته دې لارغړم یو سړي وایي څلور سخي اغوستي نو په یو لاره به ته څه وخت پس ورڅخه بوس موس کم شو نو یو سخی یې نه خرڅ کړ درې ولې پې بوس واغوستل بیا به یې درې سخي به وتلل څه وخت پسې دوه راوستل یو کس به مسلسل کته وی لکه دا مخکې څلور راوستل او بیا دې درې راوستل او اوس دوه راولي وی نور دوه څه شي بیا بوسو کې لړل ایله په بوس واغوستل